کله چې د فارس ستره امپراتوري له بغاوتونو او ستونزو ډکه وه، آیا یو پاچا کول چې دا ټول په سیاست او تدبیر سره کنټرول کړي یو داسې هخامنشي پاچا و چې جګړې نه بلکې د ذهن ځواک یې وکاروه؟ ولې اردشیر نوم د کوروش، داریوش او د خشایارشا په شان مشهوره نه دی، خو هغه خپل امپراتوري له سقوط وژغورله. په سختو وختونو کې هغه له سیوري راووت او تاریخ یې بدل کړ. ته فکر کوې یوازې تور او جاګوړه واکمني ساتي؟ اردشیر اول ثابته کړله چې هوښیاري او سیاست هم ډېر ځواک لري. د فارس پاچا اردشیر اول د بحرانونو سمبالونکی. د لرغوني فارس په تاریخ کې داسې پاچاهان تیر شوي چې یوازې په توره نه دي واکمن شوي، بلکې په خپلو ځیرکو او هوښیارانه تګلارو یې د تاریخ مسیر بدل کړی دی. د دغو مهمو څیرو څخه یو یې د هخامنشیانو د دورې اردشیر اول دی. ښاید د هغه نوم د هخامنشیانو د نورو مشهورو پاچاهانو په منځ کې نه دی اورېدل شوی، خو د لرغوني فارس په اداري، دیني او سیاسي جوړښت یې اغېزې بې له شکه ډېرې دي. اردشیر اول چې اردشیر اوږدلاسی هم ورته ویل کېږي، نږدې 465 کال مخکې له میلاد څخه د خپل پلار خشایارشا له مړینې وروسته تخت ته کېناست او تر 440 کال مخکې له میلاد پورې پر هخامنشي امپراتوري حکومت وکړ. هغه د هخامنشي کورنۍ 5م پاچا و. له لوی کوروش څخه د هخامنشي کورنۍ 5م پاچا و. له لوی کوروش، کمبوجیا، لوی داریوش او خشایارشا وروسته د هغه د حکومت دوره د دې سلسلې یوه تر ټولو سختو دورو څخه ګڼل کېده، ځکه د بغاوتونو، داخلي ګډوډیو او بهرنیو فشارونو امپراتوري ته لوی ګواښونه پیښول. خو اردشیر په خپل بېساري هوښیارانه او سیاستمدارۍ سره وکړلی شول چې نه یوازې تخت خوندي وساتي، بلکې لا پیاوړی کړي. د واک ټینګښت او داخلي کړکېچونه د سلطنت له پیل څخه اردشیر له یوې لویې ننګونې سره مخ شو. د هغه ناسکه ورور خشترینا چې د باکتریا والي و، د پاچاهۍ دعوه یې وکړله. هغه چې د پوځ د یوې برخې ملاتړ یې هم درلود. اردشیر پر خلاف ودرېده، خو اردشیر په سخته جګړه کې هغه ته ماتې ورکړه او خپل حکومت یې بنسټونه یې ټینګ کړل. دې بریا نه یوازې د هغه پاچاهي مشروع کړله، بلکې نورو والیانو او داخلي مخالفینو یې هم یو روښانه پیغام ورکړ. اردشیر چمتو دی چې له هر ډول ګواښ سره مقابله وکړي. پراخ اداري او قضایي سمونونه. اردشیر اول تر هر څه داسې پاچا په توګه وپېژندل کېږي چې د لرغوني فارس په اداري او قضایي سیستم یې ډېر پراخ سمونونه راوستل. هغه د امپراتوري دولتي اداره، بیوکراسي بیا کتنه وکړه، د پاچا او والیانو ترمنځ یې اړیکې ښې کړې او پر سیمه ییزو واکمنانو یې ډېر څه څارنه وکړه. د هغه په وخت کې د پاچا ځواک د فارس په ټوله پراخه خاوره کې له سیند څخه تر مدیترانې سواحلو پورې تر پخوا ډېر احساس کېده. اردشیر د خپلې پراخې سیمې د ښه کنټرول لپاره د وفادار چارواکي وګمارل او مختلفو سیمو ته یې پلټونکو په استولو سره د حکومت ادارو سم فعالیت یقیني کاوه. مذهبي تګلارې او کلتوري ملاتړ. د هغه له کلتوري او مذهبي اقداماتو څخه یو هم د زرتشتیزم دین ملاتړ و، که څه هم لوی داریوش له هغه مخکې د زرتشتیزم بنسټونه پیاوړي کړي وو. خو اردشیر اول د اتشکدو په جوړولو، له دیني عالمانو، مبدانو په ملاتړ او د دیني متنونو په پراختیا سره د دین په پراختیا او رسمي کولو سره ډېره مرسته وکړه. هغه د مذهبي زغم او احساس سره خپلو تابع قومونو او ملتونو ته ډاډ ورکړ چې دوی دیني ازادي خوندي ده. هغه څه چې په امپراتورۍ کې په نسبي آرامي راوسته. بهرنۍ اړیکې او ځیرک سیاست. د اردشیر د حکومت یو له مهمو اړخونو څخه د هغه بهرنۍ اړیکې. د په دوره کې هخامنشي امپراتوري د یونان ښار دولتونو په ځانګړې توګه اتنز او اسپارت سره په پیچلو تعاملاتو کې ښکېله شوه. په کوچنۍ اسیا کې رامنځته شوي بغاوتونو دقیقو او سنجول شویو غبرګونونو ته اړتیا درلوده. اردشیر اول په هوښیارانه سیاستونو سره د ځینو ښاري دولتونو ملاتړ ترلاسه کړ او په ځینو مواردو کې په یونان کې د خلکو ډلو په مالي ملاتړ سره د قدرت توازن د خپلې ګټې په لوري بدل کړ. تاریخي اسناد ښیي چې هغه په یونان کې په غیر مستقیم ډول لاسوهنې درلودې ترڅو نویو ګواښونو مخه ونیسي. هنر او معماري ته پاملرنه. د سیاست ترڅنګ اردشیر اول له هنر او معمارۍ سره هم علاقه درلوده. هغه امر وکړ چې په تخت جمشید کې د پلار نیمګړې ماڼۍ بشپړې شي. پر دې سربیره د نویو ماڼیو او باشکو تالارونو د برخو جوړول هم د هغه په وخت کې ترسره شو. په دې دوره کې د هخامنشي معمارۍ، باشکو او د پاچاهۍ اقتدار همغږۍ او عظمت نښه وه. هغه هڅه وکړه چې تخت جمشید نه یوازې اداري مرکز په توګه بلکې د خپل تابع فارس او غیر فارسي قومونه د یووالي نښه په توګه معرفي کړي.
شخصي ځانګړتیاوې او پای د اردشیر شخصیت داسې توصیف شوی چې یو مدبر سیاستمدار او باوجدانه و. هغه د خشایرشاه پر خلاف چې د حکومت په وروستیو کې د دربار د ښځو له نفوذ څخه رنج و هڅه وکړه چې د هیواد اداره له بې ځایه نفوذ څخه لرې وساتي. هغه همدارنګه د تیرو جګړو له ترخو تجربو څخه زده کړې وې او تر ډیره د سیاست په خبرو اترو له لارې د ستونزو حل کول غوره کول. د اردشیر اول دورې پای هم له کړکېچونو خالی نه و. هغه په 440 کال مخکې له میلاد څخه وفات شو. هغه له مړینې وروسته د امپراتورۍ د داخلي شخړو او د جانشینۍ په جګړو سره مخ شوه. سره له دې چې هغه میراث چې اردشیر پرېښود لا هم د فارس په تاریخ کې یادګار پاتې شو. یو اداري جوړښت چې وروسته حتی د هخامنشیانو له سقوط وروسته هم د نورو سلسلو لخوا الهام شو. اردشیر اول ښایي د لرغونې فارس خاموشي اتل وي. هغه څوک چې د نویو لښکرکشیو په واسطه بلکې د سیاست سمونونو او هوښیارتیا له لارې په یې پراخه امپراتوري په خپلو تر ټولو سختو تاریخي شیبو کې وساتله او نوی ژوند یې ورکړ. که تر دې ځایه مو له موږ سره ملګرتیا کړې وي نو تاسو کولی شئ د موږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او موږ تاسو ته په راروانه ویډیو کې موږ تاسو ته د هخامنشي امپراتوري پای موږ تاسو ته وایي او له هغې نه وروسته چې بیا کله اسکندر مقدوني پر ایران باندې حمله وکړله نو هغه به هم موږ تاسو ته ووایي چې ټول د فارس امپراتوري له منځه ویوړله او هغې نه وروسته بیا څوک راغله په دې خاوره باندې چا حکومت وکړ تر بلخ پورې نو هغه به موږ تاسو ته په راروانه ویډیو کې وایو. د ځان ډېر ډېر